راځو نن په سیسس کې سوډو کلاس سلیکټورز شروع کوو. سوډو یا په سوډو کلاس سلیکټور څوک سوډو وایي څوک په سوډو وایي، صحیح ده. نو په دې باندې خبرې کوو چې زموږ سره په دې کې کوم سلیکټورز دي، د څه دپاره یوز کیږي، آیا ضروري ده چې سوډو کلاس سلیکټور زده کړو که نه. مونږ مخکې سیمپل سلیکټور، کمبینیټډ سلیکټور او اټریبیوټ سلیکټور دا مونږ وویل او دا مو زده کړل. نو اوس راځو سوډو کلاس سلیکټورز ته چې سوډو کلاس سلیکټور زموږ سره په سیسس کې کوم دي. سوډو کلاس سلیکټورز چې دي دا زموږ سره ټول دا سوډو کلاس سلیکټورز دي. ما دلته کې منظم کړي، ترتیب کړي دي. ما چې سلایډ جوړ کړی دی دا مې له یو ویب سایټ نه جوړ کړی په نوم دی W3 سکول ویب سایټ. او په دې ویب سایټ کې که چیرې تاسو راشئ دلته کې وګورئ، دلته ډېر ګډ وډ دي. ما دلته لږ منظم کړي دي. که دلته راشو لاندې سوډو کلاس سلیکټورز ته او دا پیج زه سکرول کوم نو دلته دا ټول شته دي. نو تاسو هم کولی شئ چې دا د سره ریډ کړئ. دا وګورئ دې ځای نه ما رااخیستي دي، دې ځای نه، صحیح ده. دا ټول هغه سوډو کلاس سلیکټورز دي. نو ما دلته لږ منظم کړي، بیل کړي مې دي. دغه چې دي دا لینک پورې ارتباط لري. مطلب کله چې تاسو ویب سایټس کې لینک استفاده کوئ، ډیټابیس کې، ویب سایټ کې یو اپلیکیشن جوړوئ د انډرایډ او ایس لپاره یا گیم جوړوئ، نو دا هغه لینکونه دي چې لینکس لپاره استفاده کیږي. او دا چې دي دا د فارم لپاره استفاده کیږي. او دا چې دی دا عمومي دا تاسو هر ځای کې کولی شئ استفاده یې کوئ، صحیح ده. او دا هم د وریبلز لپاره یوز کیږي. نو دا لینک والا مخکې مونږ ویلي دي، صحیح ده. لینکس مونږ مخکې ویلي. راځو په دې سلیکټورونو باندې خبرې کوو. دا کوم کامن چې دي، صحیح ده، د کامن سلیکټورونو باندې خبرې کوو. یعنی په سوډو کلاس سلیکټورونو کې کامن سلیکټورز او دا چې دي دا ټول په دغه فارم پورې ارتباط دي. کله چې تاسو یو فارم جوړئ، مطلب یو فورم جوړوئ، مثلا تذکرې ته تاسو کله اپلای کوئ تاسو ته یو فارم درکولی کېږي، تذکرې، پاسپورټ یا وغیره کوم فارم چې جوړوئ مختلف فارمونه دي. یو جاب دپاره مطلب وظیفې میډیټ لپاره تاسو یو فارم جوړوئ. یو چا نه مثلا تاسو یو کس تاسو هایر کول غواړئ، بیا تاسو هلته کې یو فارم جوړوئ چې مثلا مونږ یو کس هم په کار دی دې وظیفې ته تاسو یو فارم جوړوئ چې هغې کې خپل نوم شیان تاسو خپل ویب سایټ باندې اچوئ که نه. مختلف نور هدفونو دپاره فارم استفاده کېږي. یا تاسو یو مکتب یا مثلا پوهنتون کې یاستئ یا د هغې دپاره اډمیشن یا مثلا امتحان مې اخلئ، نو د هغې دپاره یو فارم یا هغه فارم کې ټول دغه سلیکټورونه استفاده کېږي. نو مونږ راځو نن مونږ په دې باندې خبرې کوو. نو زه راځم دلته وي ایس کوډ ته راځم. ما دلته یو فولډر جوړ کړی دی په نوم دی D30 او په دې کې ما یو index.html فایل اخیستی سمپل. اوس دلته زه راځم او دې کې زه یو کار کوم. دلته زه یو ډیب اخلم او دې ډیب کې زه دلته ځالم کنټینر. یو کنټینر په نوم باندې ما یو کلاس واخیست او په دې کلاس کې دننه زه دلته راځم یو بل ډیب اخلم. یو بل ډیب اخلم او دې ته ما ولیکل باکس 1 مې ولیکل، باکس 1، صحیح ده، انټر. اوس دلته زه راځم له دې نه لاندې دلته زه یو فرض کړئ 2 پاراګراف یې مو واخیستل، ضرب یې 2 مې کړ، 2 پاراګراف یې مو واخیستل. صرف تاسو ته ښیم چې شی دی، بیا هغې نه بعد لیکل به کې وروسته کوو. بیا مې یو بل یو کلاس یا آی ډي شو، زه باکس 2 په نوم باندې یو بل سمپل ګورئ یو کنټینر اخیستل شوی. په دې کنټینر کې دننه اول یو ډیپ دی، بیا ډیپ اخیستل شوی، بیا یې 2 پاراګرافه، بیا بل ډیپ اخیستل شوی. اوس راځو دلته دې ډیپ ته. په دې ډیپ کې دننه دلته ما واخیست هیډینګ 2 مې واخیست، هیډینګ 1 3 4 هر چی چې اخلئ. فرض کړه ما هیډینګ 2 واخیست او هیډینګ 1 کې دلته زه لیکم هیډینګ، صحیح ده، هیډینګ باکس 1 تر څو موږ ته معلوم شي چې دا هیډینګ په باکس 2 کې دی که باکس 1 کې. نو ما دلته ولیکه هیډینګ چې په باکس 1 کې دی. هغې نه بعد دلته انټر مې پریس کړ، پی مې ولیکه، دا ضرب که په 4 کې. فرض کړه 4 پاراګرافس مې واخیستل او دلته زه لیکم پاراګراف پس پی آر مې ولیکه، پی آر یا صحیح دی، دلته مې ولیکل بس پاراګراف او دې ځای کې مې ولیکل پاراګراف باکس 1. غواړم شارټ مطلب لیکل لږ وي چې تاسو لږ ښه پوه شئ، صحیح ده، ځکه نه غواړم ډېر لیکل وکړم. دا باکس 1 کې شو او دې ځای کې م راځم همدې نه زه یو کاپي اخلم، دې نه زه کاپي اخلم یا یو بل کار کوم. باکس 1 په باکس 1 کې یا دې ځای کې به لیکل وکړم، صحیح ده، 1 مې دلته ورسره ولیکه، پاراګراف 1 باکس 1، صحیح ده. دې نه مې یو کاپي واخیسته، کنټرول سی، دلته مې کنټرول الټ ډاون ایرو کې پریس کړه، کنټرول وي مې کړه. دلته راځم دې ځای کې زه لیکم 2. بیا تاسو غټ پاراګرافونه لیکلی شئ ولیکئ، صحیح ده. دلته زه لږ لیکل کوم، دې ځای کې زه لیکم 4،
صحیح ده. که یو پاراګراف به بل میټ کړم، مثلا دلته مې یو بل پاراګراف میټ کړ او په دې کې ما دلته ولیکل صحیح ده. یعنی یو هیډینګ واخیستل شو 15 پاراګراف. دې ځکه زه راځم دې ځکه زه لیکم دا زموږ سره پاراګراف دی کنه، دلته زه لیکم دا پاراګراف په چیش کې دی، دا پاراګراف په کنټینر کې پروت دی. کنټینر صحیح ده. دا پاراګراف په کنټینر کې پروت دی او دلته به ولیکم 1 یعنی مطلب په کنټینر کې پاراګراف 1 ام دې نه به یو کاپی والم او دلته به پیسټ کم چې دا زموږ سره په کنټینر کې ځکه دا ډیپ شو، ډیپ نه بعد بیا زموږ سره په کنټینر کې کنټینر په نوم باندې کلاس دی، په هغې کې بیا زموږ سره 2 پاراګراف راغلي. صحیح ده. او لاندې راځم دلته دا مې مخکې هم لیکلی شو خو ما ستاسو مخکې ځکه ولیکو چې لږ تاسو ته مطلب څه مشکل شی نه وي. دا مې دې کې دلته پیسټ کړه. دې کې فرض کړه ما واخیستل 4 پاراګراف، ضروري نه دي چې 4 واخیستل، شار څو چې تاسو اخلي. دلته مې کلیک وکړو الټ نیسم، دلته مې هم کلیک وکړو، دلته سمپل دا یو تنه پاکوم، دلته مې 2 ولیکل بس. دلته اوس په دې کوډ خو پوه شئ دې کې خو مشکل نشته که نه. رایټ کلیک کوم او اوپن وذ لایف سرور. تاسو کولی شئ 3 مطلب یو پاراګراف چې دی 15 لاینه ولیکئ. ما شارټ 2 ورډه ولیکل صحیح ده تر څو تاسو ته لږ ښه واضح شي. دا شو. اوس دا لیکل زه غواړم دې خواته راوړم دا ریزلټ او دا لیکل مطلب دا دی. زه به یو بل کار وکړم، دا به زه لږ داسې غټ کړم. صحیح ده. صحیح ده چې دې زه راځم دلته او دلته زه سټایل اچوم او سټایل کې دلته زه لیکم ډاټ کنټینر په نوم باندې یو کلاس دی، دې ته بي ډي یو بارډر ورکړه. ګوره یو بارډر یې واخیست او دا بارډر چې دی زه به ورته وایم دا یو یا 15 پکسله که داسې یو بارډر یې واخیست. ورته وایم 4 طرفونه د لږ سپیس واخلئ. دې دپاره دا شیان ورکوم چې لږ دا لږ صحیح واضح شي. ښه دا به زه 10 کړم، دا مې 10 کړ کنټرول ایس. او که تاسو کوم بیک ګراوند ورکول غواړئ فرض کړئ دلته زه ورته وایم چې یو بیک ګراوند کلر هم ورته ورکړه، فرض کړئ یو ګری کلر ورته ورکړه او دا لیکل که چېرته تاسو مطلب ورته وایئ چې وایټ دي شي یا صحیح دي. لاندې راځم ورته وایم باکس 1 چې دی باکس 1 زموږ سره آی ډي ده، نو ورته وایم باکس 1 ته هم یو بارډر ورکړه، بي ډي بارډر کنټرول ایس، دې ته هم یو بارډر ورکړه. دا بارډر چې دی دې ته ورکړه فرض دا هم 15 پکسله او کلر ورته چینج کړه ځکه د دې کلرونه باید لږ فرق ولري. ښه خبره ده. وایټ ورکړه بس داسې وکړه او 4 طرفونه سپیس هم ورکړه. 4 طرفونه څومره یو 10 پکسله سپیس ورته ورکړه بس بالکل صحیح دی. او راځم زه مطلب وخت ضایع نه شي همدې نه مې یو کاپي واخیسته لاندې مې پیسټ کړه، دې ځای کې مې ولیکه 2 باکس 2 دا زموږ سره سټایل شو بس صحیح دی. اوس راځو نور سیسس همدومره بس دی صحیح ده. راځو اوس ګوره ښه اوس که زه دا لږ زوم کړمه بس صحیح دی ښکاري انشاءالله که نه. زه راځم دلته سلایډ ته. اول زموږ سره چې دی دا خو موږ مخکې نه ویلي دي. راځو اول فرست چایلډ ته. فرست چایلډ څه شی دی ګورئ. فرست چایلډ په نوم باندې کوم سلیکټور چې دی د دې کار دا دی زه ورته وایم ګوره اول زموږ سره دا ډیټا په یو ډیپ کې پرته ده، بیا په ډیپ کې دننه زموږ سره کنټینر په نوم باندې یو کلاس دی. په کنټینر کلاس کې دننه زموږ سره چې دی څومره پاراګرافس چې پراته دي که چیرته هغه زموږ سره فرست چایلډ وو صحیح ده فرست چایلډ د هر چا چې فرست چایلډ پاراګراف وي فرست چایلډ پاراګراف وي هغې ته څه وکړه هغې ته یو بیک ګراوند کلر فرض کړه یو بیک ګراوند کلر ورکړه ټومیټو. اوس فرست چایلډ که زه پیج کنټرول ایس کم فرست چایلډ دا دی. په مونږ تېره ویډیو کې هلته کې مونږ اټریبیوټ سلیکټور او کمبینیټر سلیکټور وویلې. کمبینیټر سلیکټور کې ما تاسو ته هلته چایلډ صحیح تشریح کړي چې چایلډ پرنټ دا څه شی دی خو دلته بیا هم درته وایم ګوره که زه دا کمنټ کړم دلته چې کله ما ولیکه چې پی د هر ډیپ چې پی پس چایلډ وي په کنټینر کې دننه خبره کوم که کنټینر ونه لیکم بیا مونږ سره دا بیا مطلب دی خو بیا دلته خو ډیپ راغلی بهرحال بیا باډي ته نه سیټ کېږي اوکې که باډي دې نه بری بیا دلته که بره کوم پاراګراف هغه ته هم سیټ کېږي ځکه دلته بیا ما نه دی مشخص کړی چې کوم ډیپ یا په کوم څه کې پاراګراف. اوس دلته ما ورته ویلي چې کنټینر کې مونږ خبرې کوو. بهرحال زما د خبرې هدف دا دی زه ورته وایم په کنټینر کې دننه پی یعنی پاراګراف پس چایلډ که د چا وو هغې ته دا کلر ورکړه یا فرض کړه ګرین کلر ورته ورکړه صحیح ده. اوس دا ګرین کلر دلته راځي ګوري چې آیا هیډینګ 1 زموږ سره فرست چایلډ ده که نه. هیډینګ 1 فرست چایلډ ده خو پاراګراف نه ده ځکه پاراګراف مونږ فرست چایلډ وایو نو بس دا خو نشو. اوس دلته راځي چې دا خو ډیپ دی که نه دلته ډیپ اخیستل شوی نو دین بس د باډي خو دی کې خو رانغی بیا دا خو هم زموږ سره ځکه اول ډیپ راغی بیا دویم زموږ سره دا پاراګراف دی دې پاراګراف ته هم نه سیټ کېږي بیا دې ډیپ ته راځي ګوري چې په دې ډیپ کې زموږ سره اول چې دی اوله کې زموږ سره فرست چایلډ دې کې هم چایلډ پراته دي ډېر دي. آیا فرست چایلډ زموږ سره
پیراګراف دی کنه بالکل پیراګراف دی نو راځي هم دې ته دا سټایل سیټ کوي یعنی فرست چایلډ چې د کوم ډیب وو په دې ډیب کې دا فرست چایلډ ده کنه که دلته زه راشم فرض کا د دې دپاره چې تاسو لکه ښه پوه شئ دې ځای کې زه راځم فرض کا ما دلته کې هیډینګ دلته ما هیډینګ 2 اچو هیډینګ سوري H2 هیډینګ 2 دلته زه لیکم فرض کا هیډینګ دې ځای کې زه راغلم دلته ما ولیکل هیډینګ 2 مې ولیکه پیج کنټرول اس کوم ګور دې تم سټایل نه سیټ کیږي ځکه د فرست چایلډ چې دا هغه زموږ سره هیډینګ 2 ده او د زمونږ سره سیکنډ دی نو زه راځم دا مې ریموو کو او دلته کې ما ورته ویل فرست چایلډ نو فرست چایلډ دې ته سیټ شو سوال پوښتنه مشکل شته فرست چایلډ باندې پوه شوې لاست چایلډ څه کار کوي لاست چایلډ اخیری لکه فرض کا دا به زه کمنټ کوم دې نه مې یو کاپي واخیسته دا مې کمنټ کو ګورئ که لاندې دلته زه دا پیسټ کوم دلته کې زه راځم په لاست چایلډ خبرې کوم لاست چایلډ مطلب دا دی دې کې زه لیکم لاست چایلډ که د چا لاست چایلډ پیو د هر एलिमेंट کې د نن زمونږ سره مختلف एलिमेंट्स پراته دي که د چا لاست چایلډ پیو هغه ته څه کارو هغه ته ټومیټو کلر سیټ کا سبب وای شوي اوس دلته کې ګوره ښه که زه دا کمنټ کما دا پیج کنټرول اس کوم چې کوم سټایل سیټ نشي ښه ګوره اوس ګوره فرست لاست چایلډ د دې ډیپ کې ګوري چې لاست چایلډ اول دا مکمل ټول د کنټینر دا ټول زموږ سره په یو کنټینر کې پراته دي ګوري اخر طرف نه زموږ سره یو ډیپ پروت دی نو دا پیراګرافونه زموږ سره اول ډیپ دی او پس مطلب اول چایلډ دا شو اخر طرف نه راځي لاست چایلډ دا دی بیا د اخر طرف نه بیا دا نو د چې وکتل لاست چایلډ اخر کې دلته ډیپ د دې پیراګرافونو د سټایل نه سیټ کیږي ځکه دا پیراګراف دویم دی د اخر طرف نه یعنی اخیری دا یو دی نو اخر کې چې دا د ډیپ دی پیراګراف نه د اخر کې صحیح ده دې ته سټایل سیټ نشو کنټینر کې سټایل سیټ نشو ځکه دلته موږ کنټینر ویلای بیا کنټینر کې داخل کې بیا چې ګوري دې خو دې نور ته نه سیټ کیږي ځکه پی چې د اول چایلډ وکړه مطلب اخر طرف ته وکړه اخر کې زموږ سره پی نه درغلی بیا ډیپ ګوري آی په دې ډیپ کې دننه اخیری کوم ایلیمنټس چې دی پی دی کنه اخیری ایلیمنټ پی دی بس دې ته سټایل سیټ کوي بس دا کلر هم ریډ کی بیا ګوري چې دا خو زموږ سره کنټینر دی او کنټینر کې زموږ سره اخیری ایلیمنټس چې دی ډیپ ده صحیح ده ډیپ دی نه پی ډیپ راغلی دی نو دې ته هم سټایل نه سیټ کیږي بیا راځي په داخل د کنټینر کې ګوري چې اخیری ایلیمنټ پی دی کنه او اخیری ایلیمنټ پی دی نو بس دې پیراګراف ته او دې پیراګراف ته څه کوي سټایل ورته سیټ کیږي وګورئ دواړو ته سیټ شو که تاسو کوم بیک ګراوند کلر ورکول غواړئ فرض کړئ زه بیک ګراوند کلر ورته چې وایټ کلر ورته ورکا نو دا وګورئ دواړو ته اپلای شو د نور ته نه کیږي ځکه دا هم زموږ سره لاست یو دا دی دې کې هم لاست ون دا دی که موږ په ټول کنټینر باندې خبرې کوو دا تور بارډر چې دی دا ټول یو کنټینر دی نو په دې کې اخیری ایلیمنټس چې دی دلته ډیپ ده که چېرته دا ډیپ ونه اوسېږي بیا دې پی ته هم سیټ کیږي ګورئ که فرض کا زه دا ډیپ کمنټ کوم دا ډیپ زه کمنټ کوم ګورئ کمنټ دا ګورئ دې ته هم سیټ کړو دې ته څنګه سیټ کړو چې اخر دی ډیپ کې اخر کې زموږ سره پیراګراف راغلی دی ځکه سیټ کړو نو اخر کې پیراګراف دی نو دې ته ځکه څه کیږي اوکې کنټرول سیټ دا هم څه کومه کمنټ نه وباسم نو ځکه دې ته هم سیټ کیږي په لاست چایلډ باندې پوه شوئ بل زموږ سره چې دی فرست آف ټایپ دی فرست آف ټایپ څه مطلب فرست آف ټایپ مطلب دا دی چې اولنی ټایپ یې لکه فرض که زه دا زه کمنټ کوم لاندې راځم دې کې زه ورته وایم که فرست آف ټایپ ګورو دې کې زه لیکم که په د هر ایلیمنټس که چېرته فرست آف ټایپ مطلب دا که فرست ټایپ اولنی ایلیمنټ پی راغلی و هغې ته یو بیک ګراوند کلر ورکړه څه شی یو بیک ګراوند کلر ورته ورکړه ټومیټو اول به زه داسې کار وکړم دا پیج به زه کنټرول اس کړم چې دا ریزلټ ختم شي انټر اوکې اوس دلته مې ټومیټو ولیکه اوس دلته کې ګوري ښه مکمل ټول کنټینر ګوري دا تور بارډر چې فرست آف ټایپ چې دی اول دلته کې زموږ سره چې دی ډیپ یو ډیپ راغلی پی خو نشو دې ته خو سټایل سیټ نشو دا دویم او دا دریم دا څلورم د بیخي نه سیټ کېږي ځکه فرست آف ټایپ وایي نو که دلته اوس راشي ګورئ ښه ځکه فرست آف ټایپ چې دی اولنی دا یعنی دا زموږ سره ته ډیپ راغی او په دې کې اول زموږ سره دلته چې دی هیډینګ ون دی دې ځای کې زموږ سره پیراګراف دی فرست ټایپ پی نو دلته یو پی دا شو یو پی دا شو یو پی دا شو دا درې پیګان شول نو درې وړو پی ته څه وکړل کلر یې سیټ کړل ځکه چې دی زموږ سره یو ډیپ راغلی اولنی ټایپ صحیح ده لکه پیګان خو ډیر دي خو دلته ویلي فرست آف ټایپ مطلب اولنی پیراګراف دې پیراګراف ته ولې سیټ کړو ځکه دلته موږ کنټینر ورته لیکلی دی چې کنټینر که زه دلته دا کامه ختمه کړم پیج کنټرول اس کړم اوس ګورې یو ته هم نه سیټ کېږي نو دلته به کاما دې ته د خیالي یا فرض که ته دا هیڅ نه لیکې که زه دا ټول له دې ځای نه ختم کړم دا هم ختمولی شي بیا دلته بیا دې مطلب دا دی دا هم بیا کار کوي مشکل نشته ښه که دا تاسو لرې کوي که زه کنټرول اس کړم اوس هم سټایل سیټ کېږي ځکه دی بیا ټول ویب سایټ ګوري خو که زه داسې کړم بیا دا ټول ویب سایټ نه ګوري ته نه دغه تور بارډر چې دی په دې کې دننه خبرې کوي
که چیرې تاسو اوس باندې کوم ډیب واخلې د بارډر نه باندې تور بارډر نه باندې هلته که چېرته پی فسټ اف ټایپ اوسي هغې ته کوم سټایل نه سیټ کوي ځکه موږ دلته ورته ویلي ډیب ته لاړ شه په ډیب کې کنټینر په نوم باندې کلاس ته لاړ شه په هغې کې دا شیان راته ګوره په دې نورو کې راته مه ګوره مکمل ویب سایټ کې مه ګوره دا مې ځکه لیکلی دی ښه په دې باندې پوه شي فسټ اف ټایپ باندې دا فسټ اف ټایپ بل لاست اف ټایپ دی لاست اف ټایپ د دې مطلب څنګه چې موږ سره دې کې لکه څنګه چې لاست چایلډ کار کوو د دې دواړو یو بل خلاف ول که نه داسې فسټ اف ټایپ او لاست اف ټایپ د یو بل مطلب سرچپه کار کوي نو د اخر طرف نه راځي دی پی ته سټایل سیټ کیږي دی پی ته سیټ کیږي او دی پی ته سیټ کیږي دا مې د ځای کې کمنټ کو او راځم لاندې دا خو بیرون د ټیو نه مغه دي نه خو دلته کې مونږ ورته ګورئ که زه راشم ګوره ښه دین دا زه کمنټ نه وباسم کنټرول سی کنټرول بیرته مې کمنټ کړ دلته را دلته داخل بیرون د ډیپ نه چیرته اخلي دا کنټینر دی دا ټول زموږ سره دا تور بارډر چې ښکاري دا ټول کنټینر دی دلته کې وګورئ دا ټول یو کنټینر ما اخیسته دلته کنټینر ته ما یا فرض کړه دلته کوډ ته راشو بیا ښه پوهېږي دا وګوره دا ټول زموږ سره په دې کنټینر کې پراته دي دا کومې چې انتخاب کړ دا ټول په دې کنټینر کې دي کنه دا ډېر دلته اوپن شوی دی چې بیرته کلوز شوی سیده ټول یو کنټینر کې پراته دي نو ځکه دلته راشئ ګورئ ښه اوس دا ریمو کا دې کې ورته لاست اف ټایپ لاست اف ټایپ مطلب دا دی اخیری ایلیمنٹ که چیرته پی یو بیک ګراوند ورته ریټ کا اخیری پیراګراف لاست اف ټایپ که چیرته پی یو که چیرې تاسو کوم بل ایلیمنٹ لیکئ فرض کړئ یو کس راځي سپین لیکي اس پی ای ان سپین په نوم باندې زموږ سره کوم ایلیمنٹ شته نشته نو سټایل نه سیټ کیږي که زه ولیکم هیډینګ 2 ولیکم کنټرول اس هیډینګ 2 زموږ سره ل اخر طرف نه مطلب دلته کې وایي لاست اف ټایپ دې دلته کې دی هیډینګ 2 ته نه سیټ کیږي نور هیډینګز نشته ځکه صحیح ده نور هیډینګ نشته کوي هغوی ته هم څه کېده سیټ کېده که چېرته اخر طرف نه مطلب اخر طرف نه داسې راځي نو که دلته بر اوس فرض که ښه دې ځای کې زه هیډینګ 2 لیکم چې تاسو ته دا موضوع لږ واضح شي ګوره دې هیډینګ ته سټایل سیټ شو که زه راشم همدې هیډینګ نه یو کاپي والم کنټرول سی او همدلته مې بیرته پیسټ کړ کنټرول بي کنټرول اس دې هیډینګ ته سیټ شو نه ځکه د اخر طرف نه کار کوي لاندې طرف نه راځي او لاندې طرف نه ګوري چې اولنی هیډینګ 2 ورته چیرته پیدا کړ صحیح ده نو همغه ته څه کېږي سټایل سیټ کېږي کنټرول اس سوال پوښتنه مشکل شته دی کې نو دې نه دا مې کمنټ کړ نو هیڅ کوم سټایل نه ښه راځو بیرته اوس نیت چایلډ دی نیت چایلډ څه کار کوي دلته کې تاسو نمبر ورته ډیفاین کوئ که دلته زه راشم ګورئ ښه دا څنګه کار کوي دلته زه ورته لیکم نیت دلته به تاسو ورته وایئ چې د هیډینګ زه لرې کوم دې کې مې پی ولیک دې مطلب دی پی او سوم پی ته سټایل سیټ کوه وګرځه په دې ټول کنټینر کې ګرځه مطلب زموږ سره ویب سایټ چې ډیبونه خو زیات دي زه ورته هم کنټینر په نوم باندې یو ډیب ما آی ډي ورکړې ده په هغې کې دویم پاراګراف ته سټایل ورکړه دویم پاراګراف اوس پیدا کوي هغې ته سټایل ورکوي خو ما ته وویل صحیح دی سټایل ورکړم خو تا خو ما ته دلته خالي شی هم نه دي لیکلي کوم سټایل ورته سیټ کړم زه ورته وایم کلر ورته سیټ کوه وایي کلر دې څه شی وي مالې زه ټومیټو ورته سیټ کړه هر کله چې تاسو سیټ کوئ دا وګورئ دی زموږ سره دویم ایلیمنټ دی که نه دې ځای کې نیت چایلډ مطلب دا دی چې دویم ایلیمنټ پی دی راځي ګوري اول ایلیمنټ څه دی هیډینګ دی بیا دویم زموږ سره پی راغلی بیا ګوري چې په کنټینر کې اول ایلیمنټ ډیپ ده دویم ایلیمنټ دا پی دی بیا دریم بیا پی راغلی بیا څلورم بیا کنټینر دی بیا دې ته ولې دلته کې دا دې پاراګراف ته سیټ شو دې ته ولې سیټ نه شو ځکه موږ دلته دویم لیکلی که دلته زه اول ولیکم ګوره کله مې چې اول ولیکه راځي مکمل دا کنټینر ګوري ځکه موږ دلته کنټینر کې کار کوو نو کنټینر کې ګوري چې اولنی ایلیمنټ زموږ سره پی دی که نه اولنی ایلیمنټ پی ده نه هیډینګ دی نو دې ته خو سټایل اول دلته کې کنټینر مکمل کنټینر کې سیټ مطلب کنټینر راغلی دی نو دلته ما ورته پی ویلی دې ته خو سټایل نه سیټ کېږي دا ختم شو که داخل ته راشي داخل کې وګوري داخل کې زموږ سره اولنی ایلیمنټ چې دی هیډینګ 2 دی او دلته ما ورته لیکلي اولنی ایلیمنټ باید چې وي پی وي دې ته هم سټایل نه سیټ کېږي بیا راځي دلته کې وایي نه دلته هم سټایل نه سیټ کوم ځکه نه سیټ کوم دلته سټایل ځکه نه سیټ کوم وایي دلته سټایل ځکه نه سیټ کوم چې دا دویم راغلی دی اول زموږ سره ډیب راغلی بیا دویم دا راغلی بیا دریم بیا څلورم بیا ډیب راغلی خو که داخل دې ډیب کې خبر وکړو ما ورته ویل که چېرته اولنی پی و اوله کې پی راغلی هغې ته سټایل سیټ کړه اوله کې دلته پی راغلی که نه نو که زه پیج کنټرول ایس کړم اولنی هم دې ته تنها سټایل سیټ کېږي نور ته نه سیټ کېږي ولې سیټ نه شو ځکه سټایل سیټ نه شو چې دلته دا زموږ سره دې نوټ کې دې کې زموږ سره اول نه دی دا زموږ سره دویم دی که دې کې زه دریم ولیکم ګورئ دریم لیکم اوس ګورئ ښه زه به دا کمنټ پیج کنټرول ایس بیرته به کمنټ نه وباسم دریم که پی راغلی اوله کې زموږ سره مکمل کنټینر باندې خبره کوه اول ډیپ دی
دویم دا الیمنټ دی دریم دا دی دې ته سټایل سیټ کیږي دې ته به دا باډي سیټ شي بیرته راځي کنټینر کې داخل ګوري آیا دریم زموږ سره پیراګراف دی اول دویم دا دویم دریم او دې ته هم سیټ کیږي سټایل دې ته هم سیټ کیږي بیا راځي دې کې دننه اول الیمنټس دویم الیمنټس دریم الیمنټس اوس چې کله دریم الیمنټ پیدا ک اول دریم الیمنټ پیدا کوي که دریم الیمنټ پیدا ک هغې نه بعد بیا ګوري چې آیا پی دی که نه نو دریم الیمنټ پیدا ک پی دی هو بس دې ته هم سټایل سیټ کیږي دې ته هم سیټ شو دې ته هم سیټ شو دې ته هم سیټ شو ورپسې نیت لاست چایلډ دی نیت لاست چایلډ چې دی دا هم همدغسې کار کوي خو دا لاست چایلډ پورې تعلق لري صحیح ده یعنی دلته راځي اخر طرف نه ګوره که دلته زه دا پیسټ کم او دلته راشم په دې کې مو نمبر ډیفاین کړئ دا اکثر ټیبل کې مې ما درته یوز کړی دی ټیبلونو کې هم ته استفاده کوی شي دې کې زه لیکم نیت لاست چایلډ دا ګوره کاکه دلته زه پی اوکې دلته زه لیکم 2 فرض کړه ته مې ولیکه 2 دا اوس دلته مونږ کنټینر ورته ویلی ټول کنټینر ګوري ټول کنټینر څه کوي ټول کنټینر ګوري چې آیا ټول کنټینر کې دویم الیمنټ زموږ سره پی دی که نه له اخر طرف نه راځي اول الیمنټ چې ده ډیپ ده ګوره که زه پیج سکرول کم دی کنټینر کې اول الیمنټس دلته مکمل یو ډیپ راغلی دی یو ډیپ ده صحیح ده که دلته زه دا کمنټ کما ګورئ اول زموږ سره کمنټ سوري هایټ مې که اول الیمنټ زموږ سره ډیپ دی دلته چې دی دا ډیپ چې دی دا خو له دې هغه نه ګوره دا به زه دلته داسې کار وکړم دا به هم داسې کم دا به هم داسې کم صحیح ده اوس ګورئ ښه دلته دې کنټینر کې اول زموږ سره ډیپ راغلی که نه بیا دویم ما ورته ویلي که دویم چېرته پی و که زه دا پیج سکرول کم دلته مې ورته لیکلي دویم پی اخر طرف نه دویم زموږ سره پی دی که نه نو دې پیراګراف ته سټایل سیټ کیږي دې پیراګراف ته سټایل سیټ کیږي ځکه اول الیمنټ زموږ سره ډیپ دی دویم زموږ سره پی دی وایي که دویم الیمنټ دې کې شته که نشته اول دویم الیمنټ پیدا کړه چې کله دویم الیمنټ پیدا کړي بیا هغې نه بعد ګوري چې پی دی که نه پی دی بس دې ته هم سټایل سیټ کیږي بیا دریم زموږ سره پی دی هغه سره کار نه لري بیا راځي دلته کې دا خو زموږ سره اولین دی او دا خو موږ په لاست باندې خبرې کوو نو دې سره هم کار نه لري خو بیا دې کې د نن هم بیا مونږ ورته ویلي چې دې کې د نن هم که چېرته مونږ ورته نه دی ډیفاین کړی چې تنه پام دی یو کې ګوره ځکه کلاس چې هم نه اوس په دې کې د ننه ګوري اخیری الیمنټس اخر طرف نه دویم اخر طرف نه دویم زموږ سره دویم الیمنټ اخر طرف نه شته و شته آیا پیراګراف ده و سټایل سیټ کا بس دلته اوس بیا راځي دې کنټینر کې ګوري آیا اخر طرف نه دویم الیمنټ زموږ سره پی دی که نه سبا شته دویم پیراګراف شته او سټایل ورته سیټ که بس چې دویم پی دی سټایل ورته سیټ که زه پیج کنټرول اس کما اخر طرف نه دویم الیمنټس چې کوي که پی سټایل ورته سیټ کا اخر طرف نه دویم الیمنټ پی اخر طرف نه دویم الیمنټ پی اول ډیپ دی دویم پی دی کنټینر کې او په دې کنټینر کې دننه اولینې پی دی بیا دویم هم پی دی اول دویم الیمنټ پیدا کوي چې دویم الیمنټ شته که نشته چې کله وي بیا هر سټایل چې تا لیکلی هغه پې اپلای کیږي نیت لاست اف ټایپ چې دی دا همغه ټایپ پورې ګوري ګوره ښه که دلته زه راشم دې ځای کې زه دا پیج سکرول کوم که دې ځای کې ستاسو په نظر که دا پیج زه ونه لیکم او پیج زه کنټرول اس کړم سټایل وګورئ ټولو ته سیټ شو صحیح ده ځکه ما ډیفاین نه که چې په کوم یو تاسو پیدا کوئ صحیح ده که زه دا پیج کنټرول اس کړم ګوره دا زموږ سره دې سره سیټ شو او نو دې ته نیکسټ لاست اف چایلډ ویلی کېږي دا زموږ سره دویم الیمنټ پیدا کړه او که زه دا ټیکسټ دا مې دې ځای نه ریموو کړو صحیح ده دا مې ریموو کړو که زه دا پی ته ریموو کړم ګورم بیا هم څه کېږي ټول الیمنټونو ته سیټ کېږي ځکه اوس دپاره تا نه دی ډیفاین کړی چې کوم یو کې دویم الیمنټس که زه پیج دلته کې زه اوس تا کنټرول اس کړم ګوره هماغه دویم الیمنټس یعنې د ما د خبرې هدف دا و که دلته کې تاسو کنټینر ولیکئ که ونه لیکئ دا تاسو سره کار کوي دی کنفیوز کېږي صحیح ده ها اوس راځو ګورئ بل نیت لاست اف ټایپ دی نیت لاست اف ټایپ چې دی دلته کې چلډرن کې کار درلودو دلته چې یو چلډرن و مطلب چایلډ و چایلډ چې د دې هغه چایلډ یعنې مطلب په دې کې دننه زموږ سره کله چې یو ډیپ الیمنټس نه راغله دا ټول د دغه ډیپ چایلډ شو لکه دا الیمنټونه چې دي دا ټول الیمنټس په باکس 1 کې راغلي نو دا ټول الیمنټ د باکس 1 چې دي چایلډ دي ښه دلته زه اوس راځم اوس خبرې مونږ کوو په ټایپ باندې دې ځای کې زه ورته وایم دا مې ریموو کړه صحیح ده دې ځای کې زه ورته وایم ډاټ نیت لاست اف ټایپ اوس لاست اف ټایپ چې دی اخر طرف نه راځي صحیح ده اخر طرف نه راځي او ټایپ 2 چیک کیږي نیت لاست اف ټایپ چې دی اخر طرف نه راځي او دویم ټایپ چیک کوي دویم ټایپ وګوره اخر طرف نه هر الیمنټس چی صحیح ده ګوري دې دواړو کې کنفیوز کېږي ما صحیح ده داسې دی هر الیمنټس چیک کوو ګوره که دلته زه دا کمنټ کم صحیح ده دا مې کمنټ که دا که زه کمنټ نه وباسم دا چې د دې الیمنټ ته سیټ کوي دې ته نه سیټ کوي د هر ډیپ ګوري هر ډیپ هر شی الیمنټ چې ټول کنټینر کې په ټول صحیح ده اوس ګوره د دې دواړو ترمنځ فرق شته
د فرق د دا دی چې د اخر طرف ناراضي اخر طرف دویم ګور که زه کنټرولس کما دا اوس ګوري د دیو ته سټایل سیټ کړ د دویم ته خو سیټ شو د تم دویم ته سیټ شو داسې دی د اول کنټینر کې چې کوي کنټینر کې دویم الیمنٹ اول الیمنٹ ډیپ ته دویم الیمنٹ دا دی خو دی بیا څه کار کوي د چې ته انتخاب کې دا بیا څه کار کوي د بیا هر یو کې دویم ګوري د ټول کنټینر کې دویم دا یو دی په دی ډیپ کې بیا دویم دا یو دی په دی ډیپ کې بیا دویم دا یو دی که زه کنټرولایز کم دا وګوره دا دویم شو بیا دا دویم شو په ټول د کنټینر کې چې دا کنټینر په نوم باندې مونږ کلاس چا اخیستی ګور دلته که زه راشم بیا تاسو ته لږ صحیح واضح کېږي دا خبره ګوري اول الیمنټس دلته ډیپ دی دویم الیمنټ دا دی صحیح ده خو دلته دا کنټینر کې پی سره کار لري ټایپ هم ویلی ټایپ اف پی تنا پی سی دویم راغلی ګوري ډیپ سره کار نه لري ډیپ اول راغلی بیا دلته کې بیا زموږ سره دویم پی دی بیا بل پی دی دریم بیا بل پی راغلی دی وایي ویز نه کنټینر سره زموږ کار نشته ولې هم کنټینر سره کار نشته ځکه ما لیکلي دي لاست اف ټایپ نیت لاست اف ټایپ نیت لاست اف ټایپ په دې مطلب چې که هر الیمنټس چې اخر طرف نه دویم الیمنٹ پی دلته اول ډیپ ته بیا پی راغلی بیا بل پی تنا پی سره کار لري پوه شوې په دې باندې کوم باندې چې نه پوهېږي راته وایي ګوره خاص درته بیا تشریح کوم او دا نیت اف ټایپ چې دی دا اوس ګوره دا ټایپ پورې تعلق لري ګوره دا هم ګوره دواړه چې دي لکه داسې لږ لږ فرقونه لري ښه او یوزیج چې دي ښه یوزیج داسې که زه درته د یوزیج خبره وکړم دا ټول هر یو په خپل ځای یوزیج لري هر یو په خپل ځای یوزیج لري اما نیت چایلډ چې دی دا ډېر زیات یوزیج لري یا امپټي شو ناټ شو اونلی چایلډ شو لاست او فرست دغه د یو څلور پنځه چې دي ډېر زیات یوزیج لري نو ټول داسې نه ده چې یوزیج نه لري ټول یوزیج لري ټول استفاده لري ټول استفاده کېږي خو هر یو کس چې دی مطلب دا ډیولپر پورې تعلق لري که تاسو دا ټول نه استفاده کوئ تاسو کولی شئ تنا هغه آی ډي کلاس چې مونږ ویل سمپل سلیکټرونو په واسطه باندې هم دا کارونه تاسو کولی شئ یو آی ډي ورته ورکړئ کار کولی شئ خو دا هم یوزیج لري صحیح ده ګورئ دې ځای کې ما تاسو ته یو الیمنټ کار کړ نیت چایلډ ګور دا مې درته دې ځای کې یو بل څه په دې کې زه کار کوم دا مې کمنټ کړ که دې ځای کې زه راشم او دې ځای کې ګوره زه نیت چایلډ لیکم ګوره که تاسو جفتو طاقو ته ورکوئ که دلته زه راشم ګوره نیت چایلډ دې ځای کې زه لیکم او ایل ډي اولډ زه ورته وایم هر چېرته چې سوري او ډبل ډي صحیح ده اوډ دې ځای کې زه لیکم اوډ خو زه اوډ ته وایي که نه کنټرولایز ګوره هر چېرته چې طاق پاراګراف وي ګوره که د اخر طرف اول لکه دا زموږ سره نه دی که نه دې کې نیت چایلډ اوډ مې ورته لیکلی ګوره دا زموږ سره چې دی یو دی که نه مطلب سوري دا زموږ سره یو الیمنټ شو دا دویم الیمنټ دی دریم الیمنٹ پی دی سټایل ورکا بیا راځي دا څلورم شو پنځم الیمنٹ طاق دی که نه سټایل ورکا بیا دا شپږم جفت د سټایل نه ورکوي بیا راځي هم داسې بیا دا زموږ سره یو ډیپ دا زموږ سره یو الیمنٹ شو اول الیمنٹ دا دویم الیمنٹ دریم الیمنٹ چې کوي دریم الیمنٹ طاق دی که نه پاراګراف دی اوس سټایل ورکا اول طاق چې کوي بیا راځي دا یو الیمنٹ شو دا دویم الیمنٹ دا دریم سټایل ورکا بیا دا یو الیمنٹ شو دا دویم الیمنٹ دا بیا دې کې دریم سټایل ورکا دا بیا څلورم مکمل ټول ډیپ څلورم الیمنٹ شو بیا دې کې راځي دننه ګوري چې څلورم الیمنٹ ډیپ د نو سټایل ټول که دا چېرته پی که دا ډیپ ته پی بدل کوي ټولو ته سټایل ورکوي څومره الیمنټس چې پکې خو دلته اوس ګوره اول الیمنټس طاق هم دی پی د سټایل ورکړه دویم الیمنٹ پاراګراف د صحیح د زمانه هم چې پاراګراف دی خو طاق نه دی بیا دریم چې دی زموږ سره طاق دی پاراګراف د سټایل ورکړه دا زموږ سره جفت دی که دا چېرته طاق اوسي کې ته هم سټایل ورکوي صحیح ده بیا دلته تاسو ای ون هم اخیستی شئ همدا د دې لاندې زه راځم دې ځای کې زه لیکم ای ون مینز جفت که دلته زه ولیکم ای وی ای ان ای ون وګورئ جفت دا اول الیمنٹ دا یو الیمنټس دی دا صحیح دی چې پی اول چې کوي چې فرسٹ الیمنٹ پی دی نه دی مطلب صحیح دی بس که پی کوي ای که نه اګنور کوي دویم الیمنٹ چې کوي دویم الیمنٹ اول جفت دی او جفت دی پاراګراف دی که نه او پاراګراف د سټایل ورکا دریم الیمنٹ طاق ده کار نه لري ورسره که هر الیمنٹ وي څلورم چې کوي څلورم الیمنٹ خو جفت دی اوس چې کوي چې جوب شو اوس چې کوي چې پی دی که نه که پی سټایل ورکوي که پی نه ورکوي انشاءالله چې کلیر وي ځکه دا مې ته په پاراګراف کې دا خبره مې ته پاراګراف کې مالته تشریح کړې وه که نه نو دلته موږ څه خبره وکړه اونلی چایلډ اونلی چایلډ په دې مطلب چې یوازې یو داسې ډیپ ته سټایل ورکا مطلب که دلته تاسو زه اونلی چایلډ پی مې واخیسته زه اونلی چایلډ دې مطلب دا دی وګرځه چې یو ګور پیج مې کنټرولس کې یو تم سټایل پیدا نشو دې ډیپ کې وګرځه وګوره چې د داسې الیمنټ راته پیدا کا چې په هغې کې پی یو دانه راغلی نشته دی داسې ځکه داسې دا کوم ریکوایرمنټ چې وایي تا راکړي داسې امکان نه لري نو زه ورته څه کار کوم مطلب امکان لري دا دی امکان یې ودرلو دا دی پی یو دانه مې ولیکه سټار یې واخیست
یعنی زما د خبرې دا یعنی مطلب اوس د پاره داسې یو څه نشته خو که زه راشم دې ځای نه دا پیم ته ریموو کړم پیم ته ختم کړه دا مې کنټرولایز کړه دا اوس وګورئ ټولو ته سیټ شو سیده پی ډیفاین کول ضروري دي وګورئ یو ایلیمنټس ځکه ته کوم سټایل ورکې شاید امکان لري ایلیمنټس زیات پکې یو دانه اوسیږي نو مونږ مخکې پروجیکټ کار کاغه یو ډیپ کې ما ګور ډیر ما یو ایمیج اخیستی بیا خو ټولې ته ډیفاین نه کې ټول ایمیج نه اخلي نو زما د خبرې هدف دا دی چې دا دې کې ورته وایي چې پی مطلب پی چې راغلی او یو دانه پی ولري یو دانه پی لري که دلته زه دا نور پیګان دا دې نه ختم کما اوس وګورئ اوس دې ته سټایل نه سیټ کیږي او قبل که دا زه کمنټ کوم ګورئ یو ایلیمنټس پکې پروت دی هیډینګ 1 دی سټایل نه سیټ کیږي ځکه موږ ورته ویلي چې پی راته پیدا کا که زه دلته هیډینګ 2 لیکم بیا دې ته سیټ کیږي او که دلته زه پی ولیکم اوس نه سیټ کیږي ځکه پی یوازې نشته ده صحیح دی چې یو ایلیمنټس لري یو ایلیمنټ ده خو پی نه ده پوه شوې پې بل زمونږ سره چې دی اونلی اف ټایپ څه کار کوي اونلی اف ټایپ چې دی دا اوس یوازې یو ټایپ ګوري ګوره دلته زه راځم اونلی اف ټایپ ته دې ځای کې زه لیکم اونلی ټایپ اوس دی پی ګوري اونلی اف ټایپ چې دی دې ځای کې دا اونلی اف ټایپ څه کار کوي اونلی اف ټایپ تنا پی سره کار لري که زه پیج کنټرولایز کم دلته کې کنټرولایز کا اونلی اف ټایپ اوس زموږ سره اونلی اف ټایپ پی شته نشته څه کار کوم پیج سکرول کوم دا مې کمنټس کو دې ته سټایل نه سیټ کیږي که دا زه کنټرول زه دغه یو پی پکې پرېږدم یو پی اونلی اف ټایپ پی چې یوازې یو پی پکې راغلی نور ایلیمنټونه دي ډېري نور سره کار نه لرو خو یو پی پکې باید اوسیږي مخکې ګوره ښه د دې دواړو ترمنځ لږ فرق درته وایم دلته کې اونلی چایلډ مې ولیکو اونلی چایلډ مطلب یو چایلډ دی دوه درې څلور نه وي اوس څو چایلډ پکې دي دوه چایلډ پکې دي نو دې ته سټایل نه سیټ کوي ځکه دوه چایلډ لري دا وایي یو چایلډ باید اوسیږي دی څه وایي دی وایي چایلډ فرق نه کوي شل دانې خو دې وي خو چې ته نه یو پی کې راغلی هغه یو پی ته سټایل ورکړه اوس دې کې وګوره دوه که زه پیج کنټرولایز کما دی اوس دې سره کار نه لري چې دې کې څو چایلډ دي دی وایي چې پی پکې راغلی یو پی راغلی یو پی راغلی سټایل ورکړه صحیح ده یس ام پی ټي څه مطلب ام پی ټي مطلب خالی که زه دا کمنټ کم او زه دلته راشم زه ورته ووایم چې ته ماته خالی پیدا کا ام پی ټي پی پیدا کا که چېرته ام پی ټي پی راغلی و هغې ته څه کار وکړه هغې ته یو بیکګراونډ کلر ورکړه یو بیکګراونډ کلر ورته ورکړه فرض که بیکګراونډ کلر ورته ټومیټو ورکړه وید هایټ ورته ځکه ورکوم بیا زموږ سره صحیح نه ښکاري ښه ورته وایم وید ورته 100 پکسله ورکړه هایټ ورته 11 پکسله ورکړه پیج کنټرولایز کړه زموږ سره داسې یو څه نشته چې هغه ام پی ټي وي ام پی ټي څه ته وایو ځایره یس خالی سرکار زه څه کار کوم راځم یو خالی پیراګراف جوړوم دې کې زه راځم دلته لیکم پی کنټرولایز خالی دی که نه اوس دلته کې وید کم دی یو صفر ورته بل کړم دا وګوره که زه دلته دا کمنټ کما بیا موږ سره معلومیږي خو داسې دا وګوره بیخي نری ده لکه مطلب نه ښکاري صحیح نو دې وجې نه ویدو هایټ باید تاسو ورته ډیفاین کړي تر څو تاسو سره دا ایلیمنټس لږ صحیح ښکاره شي صحیح ده نو دا وګورئ زموږ سره ام پی ټي ایلیمنټ او ام پی ټي ایلیمنټ سره کار لري چې تاسو سره خالی کوم ایلیمنټ شته که نشته نو که خالی ایلیمنټ څو هغې ته سټایل سیټ کوي بل زموږ سره ناټ دی ناټ څه دپاره کار کوي ناټ مطلب دا دی چې زموږ سره په دې هغه کې چې دي دې کې زه لیکم ناټ یعنی زما سره دلته کې پیراګراف هم پراته دي هیډینګ هم پراته دي که زه یو کار وکړم دا زه کمنټ کما او دلته زه ورته وایم چې لاړ شه باکس 1 په نوم باندې هر څه چې په باکس 1 کې پراته دي هغې ته یو کلر ورکړه او کلر دې چې وي کلر دې ګرین وي دلته دا هیډینګ هم کلر واخیست زه وایم نه هیډینګ نه بغیر نورو ته کلر ورکړه هیډینګ 1 نه بغیر نور چې څومره څه پراته دي هغې ته څه وکړه هغې ته سټایل ورکړه نو د دې دپاره زه څه کوم دې کې راځم ورته وایم دا هیډینګ 1 تی نه هیډینګ 2 تی نه وباسه سوري هیډینګ 1 نه ده هیډینګ 2 دی هیډینګ 1 نه بغیر نورو ته سټایل ورکړه نور خو ډېر ایلیمنټس دي او دلته ما بیا ډیفاین کړی یم دی پی څومره پیس چې راغلي ټول ویب سایټ کې ځکه ویب سایټ مطلب دا دی چې دې کې ټول ویب سایټ نه دی یوازې کنټینر باندې سوري خبرې کوم ځکه که دلته زه راشم د دې دپاره چې دا موضوع تاسو ته لږ واضح شي لږ ښه دلته زه راځم باندې یو پی اخلم دې کې فرض کړه ما اوس دپاره یو غټ پیراګراف ولیکه کنټرولایز دی لاندې پی ته هم سټایل سیټ شو لاندې پی ته سټایل سیټ شو که دې پی ته تاسو نه غواړئ چې سیټ شي بیا به تاسو څه کوئ دلته به راشئ
ګورئ که زه دا ترېنه ریموو کړمه کنټرول ایس اوس دلته یو تم سیټ نه شو نو که دلته تاسو ورته لیکئ چې ډیپ دلته زه راځم کنټینر باندې خبرې کوو او په کنټینر کې پی چې پروت دی دا اوس وګورئ لاندې ته سټایل سیټ شو لاندې دې پاراګراف ته سټایل ورنه کړ کنټینر ته لاړ شه په کنټینر کې پی ته لاړ شه او پی مطلب څومره پی چې پراته وي بغیر له هیډینګ ټونه سټایل ورته ورکړه ته داسې هم کولی شې چې دا ولې سټایل اخیستی دی ولې اخیستی صحیح ده یا دا دې واخلي دا دې نه اخلي بیا دلته راشه دې ځای کې یو کامه ورته ورکړه هغې نه بعد ورته ووایه چې باکس 2 آی ډي چې باکس 2 د پیج کنټرولایز کا دې کې اوس وګوره باکس 2 کې پی نو پی خو دلته کې پی نه ده ویلې باکس 2 ته سټایل مو ورکړه دا به تاسو څنګه ډیفاین کوئ دلته که زه دا ریمو کړم او دې ځای کې زه ورته وایم داسې یو کار وکړه ځکه دلته پی لیکلی دی نو دې نه بغیر ځکه هغې ته آی ډي که ورکړې هغه به ښه هغه لږ صحیح واضح شي صحیح ده داسې نه کېږي یو آی ډي که چې ولري هغه به لږ صحیح شي یو بل کار کومه زه دا بیرته کنټرول زیډ کوم دا دې وي صحیح ده دا دې ځای نه ختم کا زه داسې کار کوم راځم لاندې نه دی لاندې یو کار کوم دې ته زه فرض کا کوم پیګانو ته سټایل نه ورکوي دا ټول پاراګراف د سټایل واخلي صحیح ده دغه پاراګراف چې څلورم دی دې ته زه سټایل نه ورکوم دلته لیکم فرض کا دا زموږ سره چې دی پی زموږ سره 3 دی بس پی 3 مې ولیکم دلته لیکم پی 3 ته سټایل مو ورکوه آی ډي پی 3 ته سټایل مو ورکوه نور ته ورکوه ورته وایم پی دلته لیکم او هیډینګ 2 ته مو ورکوه هیډینګ 2 ته سټایل ورنکړه پی ته مو ورنکړه صحیح ده او دې ځای کې بیا تاسو داسې لیکلی شئ چې زه ورته وایم چې په باکس 2 کې دننه چایلډ پی چې دی دې ته هم سټایل مو ورکړه دا سلیکټور موږ کله ویلي پرون موږ دا ویلي صحیح ده نو زه ورته وایم چې چایلډ په باکس 2 کې چې چایلډ پی وي سټایل مو ورکوه او که ته ورته لیکي کنټینر د کنټینر نه یو کاپي واخله او دلته راشه ورته ولیکه چې ډاټ کنټینر کې زموږ سره چایلډ پی ده سټایل مو ورکوه دې ته هم سټایل ورنک تنه دې ته نه سټایل ورکوه صحیح ده تنه دې کې چې کوم پاراګرافس دي هغه مې ټارګټ کړ نو دا زموږ سره د نن ورځې درس چې دې ته ویلی کېږي کامن سلیکټورس نو په بله ورځ به بیا موږ په خبرې کوو په دې نورو سلیکټورونو باندې دې ځای پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل شته نشته